پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته راننوتو د بر طرف نه، د کدا د طرف نه، شین لښکر ورسره و، هغه مهاجرین او انصار. لس ورځې پاتې وې رمضان کې، نو دا 19 رمضان شو. څویم شو؟ 19 د جمعې ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راننوتو او په دې خپله سورلۍ باندې، په خپله اوښه باندې ناست و، قصوا باندې، او شاته ورسره اسامه بن زید رضی الله عنه مکې ته چې راننوتو، او په سر باندې د اوسپنې هغه ټوپۍ وه، او د خپل سري الله ته د عاجزۍ د لاسه دومره ټیټ کړی و، دومره ټیټ کړی و چې دا ږیره په هغه کیجاوي باندې لګېده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ږیره دا په کیجاوي باندې لګېده، او سورة الفتح وی انا فتحنا لك فتحا مبینا. دغه آیتونه د ځان سره وی بار 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 بار. سبحان الله، ناشنا وخت یې کنه، د کوم ځینه چې شړلی شوی دی قوم ویستی دی، هغه ځي ته بیا راغی، هغه ځي ته په سهال کې راغی. ډېر د خوشحالۍ مقام دی او ډېر لوی عزت ول الله ورکو په دې سحر کې او په دغه ورځ. نو کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حالات را یادول او بیا دغه ورځې ته به کتو، نو بس ښه به پکې د عاجزي ډېرې ده. نو د ډېرې عاجزۍ نه یې دا سر ټیټ کړی و. د ورځ چې کله راوخته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د ام هاني بنت ابي طالب رضی الله عنها کور ته. ام هاني د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره لور ده، او د علي رضی الله عنه څه ده؟ خور ده. نو هلته یې غسل وکړو، د ام هاني په کور کې غسل وکړو او 8 رکعته مونځ یې وکړو. دا د ساق وخت. علما دا خبره ذکر کوي، لکه امام ابن القیم رحمه الله هم ذکر کړې ده، نور علما، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا 8 رکعته کړي دي، نو دې ته صلاة الفتح ویل کېږي. صلاة الفتح یعنې د فتح په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. بیا وروسته وي د اسلام چې کوم مشران و امام ابن القیم وایي د هغوی بیا دغه طریقه وه، لکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله مدائن فتح کو، نو هلته 8 رکعته مونځ کړی و. دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې روان. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام هاني په کور کې غسل وکړو، مونځ یې وکړو، او کوم ځای کې چې خیمه د هغه دپاره لګېدلې وه، خیمه کوم ځای کې لګېدلې وه؟ خیف کې. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ. دغه وخت کې یو ناشنا قصه دا راغله، د دې ام هاني 2 خپلوان و 2، او هغه راغلي په دې پسې چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ستا د تره زوی دی، نو زمونږ دپاره د ده نه امن واله. د دې دواړو نومونه په بعضو روایتونو کې راغلي دي، لکه امام حاکم راوړي چې د یو نومو حارث ابن هشام ابن المغیره او د دویم عبدالله ابن ابي ربیعه. علي بن ابي طالب رضی الله عنه په دغه 2 پسې ورپسې شوی، دا دواړه به زه مړه کومه. دغه کم چې د بخور پسې ورغلي دي چې موږ له امن او امان والا د پیغمبر نه، علي بن ابي طالب وایي چې زه خو به دواړه مړه کوم. په صحیحینو کې دا حدیث دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وایي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلم، چې هلته ورغی د غسل دپاره، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو غسل یې کوو، او دا لورې نه ده فاطمه رضی الله عنها، هغې یو صادر نیولی د ګډ صادر د پلار یې پټ کړی. وی ما سلام واچو، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من هذه سوکی، وی ما ورته چې ام هاني یمه، وی چې مرحبا یا ام هاني، په خیر راغلې، په خیر یې ورته ووایي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل ختم کو راووتو، ها ام هاني وی ستا څه مسله وه ځکه چې ته هلته رالې؟ وی زما د مور زوی ده. وی د مور زوی څوک دی؟ علي رضی الله عنه. چې زه به دا پلانې او پلانې وجنمه، حالانکې زه ولې د خپل طرف نه امن ورکوم.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قد اجرنا من اجرتی او مهانی به چې ته چاله امن ورکوې موږ له هم ورکړی موږ به ورته څه نه وایو دا یو قصه دغه ټیم کې راغلی و بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د هغې نه بعد مسجد حرام ته د مهانې د کور نه و خیف ته لاړ د هغه ځای نه بیا لاړ مسجد حرام ته او د مهاجرین او انصار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ګیر چاپېره روان یو لوی لښکر او ټولو په زور وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ناشنا ورځ وه ځکه چې په دغه لارو کوڅو کې په دې صحابه کرامو باندې څومره سختې تېرې شي هم په دغه لارو کوڅو کې په دوی باندې پابندیانې لګېدلې وي چې دلته به د الله وحدانیت نه بیانوي دلته به د پیغمبر د پیغمبرۍ خبرې نه کوي الغرض ټولو تحلیل او تکبیر دا په زور وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله سورلۍ باندې سورو لاړ حجر اسود یې ښکل کو په یو امسا باندې یو امسا ورسره وه هغې په هغه کاڼي باندې کېښوده بیا یې د دې کور نه و چکر ووال و طواف یې وکړو د الله د کور نه او د کعبې نه ګیر چاپېره 360 بوتان پراته وو 360 بوتان نو طواف په دې دوران کې چې به کوم بوت ته نږدې کېدو نو هغه به یې داسې وو په دې امسا باندې نو یا به بوت پړ مخې پرېوتو یا به په شاره پرېوتو ماتېدو به او دا آیت به ورسره وي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق او وایه چې راغی حق او باطل ختم شو او باطل ختمېدونکي دي او دا آیت به وي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وایه پیغمبره چې حق راغی باطل ختم شو سبب بیا راشي باطل او سبب یې سر راوچت کي باطل دا بوتان یې دقه شان ختم الله سبحانه وتعالى توحید بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عثمان ابن طلحه ته آواز وکړو حاجب الکعبه وکړه چې کعبې چابي د هغه سره وکړه هغه ته یې وي چابي راوړه هغه خپلې مور پسې ورغی هغې چابي نه ورکوله خیر دا یې وړی ته بیا نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له چابي ورکړه د کعبې او هغه د کعبې دروازه کولاو کړه عمر ابن الخطاب ته یې وي ته ورننوځه او په دې کې چې څومره تصویران د هغوی بوتانو په شکل کې تصویران جوړ کړي دا ټول ختم کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تصویرانو د لاسه او د دې بوتانو د لاسه نه ورننوتو کعبې ته بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو کعبې ته نو یو د لرګي نه یو کوتر هغوی جوړه کړې وه هغه ځوړنده وه په دې کعبه کې نو هغه یې په خپل لاس باندې ماته کړه او غزار یې کړه او د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام په شکل باندې هغوی تصویران جوړ کړي او په لاس کې ورسره غشي و غشي د قسمت ته معلومولو غشي ازلام ورته وایي قریشو به قسمت داسې معلومو غشي به یې راواغستو چې څه کار به کوو په یو به یې لیکلي وکړه په بل به یې لیکلي مه کوه چې دې کې به کوم غشی راوخته هغه کار به یې کوه ها د مریم علیه السلام تصویر هم هغوی جوړ کړی و یا د بوتانو په شکل کې یا په لاس باندې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قاتلهم الله خیری وکړي والله ما استقسما بالازلام قط چرته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دا غشي استعمال کړي نه څنګه دوی دې نسبت هغوی ته کوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوبه راوغوښتې کوم تصویران چې باقي پاتې شوي د عمر بن الخطاب نه او پوره نه ختم کړي هغه یې ختم کړو او خیرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کسانو ته وکړي چې کوم خلک دا کاڼو کې او ګټو کې او لرګو کې د تصویران جوړوي او په لاس باندې تصویران جوړوي دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیرې وکړي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننوتو کعبې ته دننه کعبه کې دننه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړي دي نو دا به پرېږدو روان درسته
د هغې نه بعد بیا قریشو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه کړې ده، په هغې کې څه ویلي څه چل شوی دی، بیا د قریشو مشرانو څه چل کړی دی، مخې ته بیا څه شوي دي څه نه دي شوي. دا خبرې به انشاءالله پر روان درس کې ذکر کوو. خو چې تاسو ته یاد دی چې موږ اوس خبره به کوم ځای ودروله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبې ته ورننوتو او تصویران او بوتان یې ټول ختم کړو، بیا یې څه چل کړی کعبه کې، دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.